نظم ووایه مخکې د شعرونه ووایه دا سکندر لالا دا شعرونه ډالې دي د غزل نه مخکې چې راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کوم راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کوم په یو بل مړه شو محبت باندې تیارې بلې کوم راځه چې یو بل په سر باندې ډیوې بلې کوم په یو بل مړه شو محبت باندې تیارې بلې کوم او چې دا روټۍ پخه کو دومره خشاک کور کې نشته څه وکړو موږ د خپلو خېټو له جامې بلې کوو چې دا روټۍ پخه کو دومره خشاک کور کې نشته څه وکړو موږ د خپلو خېټو له جامې بلې کوو کفن که ګران دی موږ څه وکړو هندوان جوړ شي څه موږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کوو کفن که ګران دی موږ څه وکړو هندوان جوړ شي څه موږ په خپل مړي پسې خپلې دروازې بلې کوو په جوماتونو ادرو کې بم مه خلاصوه موږ به په خپلو جنازو کې جنازې بلې کوو محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته محبوبه ته که چېرې مړ شو نو دا یاد وساته شمې به دراوړو تاله به ښځې بلې کوو یو نظم دی د ټولو ملګرو فرمایش هم دی خو ټولو ته د ډالۍ وي چې نظم عنوان دی نړېدلی دیوال چې زه د هغې دیوال په خوا کې لا تر اوسه ناست یم زه د هغې دیوال په خوا کې لا تر اوسه ناست یم چې دې د لاندې نه ډډ شوي اوبو وښلي کوم پکې غټ غټ دی چودونه تر اخره پورې چېرته راپرېنوځو نو زه به بېجابه شمه هغه بیبۍ چې کې ناسته ده نغري په غاړه هغه جرګی به وځه خلکو ته ماشه جوړه شي زما شلیدلې سوکټونه به مه وشرموي هغه نیستی وښلي هغسې شلیدلی توشک په برنډه کې څو رامات لرګي سوړند نه ښکاري هغه نیستی وښلې هغسې شلېدلی توشک چې په دیوال یې غوړولی د دې ویرې نه شم چې د دنیا خلک په ما پورې خندا ونه کړي چې چېرته خلک مې په لوږې پورې ونه خاندي چې زه څادر د خېټې تاو کړم په پټه تاو کړم چې چېرته خلک مې په لوږې پورې ونه خاندي که چېرته خلک تپوس وکړي نو چې ژوند څنګه تېرېږي که چېرته خلک تپوس وکړي چې ژوند څنګه تېرېږي زما رنګ زیړ شي د خیبت رنګ ورته داسې ووایم چې د خدای شکر دی ژوند ښه دی په مزو تېرېږي خو زما زیړ رنګ پورې خلکو له خندا ورشي ځکه خرڅه و خرڅه په ځان کې پټول غواړم زما خیبت او زما ویره درغوجنه شي دی که ولاړ دی او غورځېږي نه خو داسې نه ده دې نړېدلې دیوال زه دنیا ته وشرمولم زما حیا دې نړېدلې دیوال واغستله دې که ولاړ دی او غورځېږي نه خو هم زه یې نړولی یم په دغه لار چې څوک تېرېږي نو په ما خاندي زما نیستي په دې دیوال پورې ځوړنده ښکاري د دې دیوال په خړ تصویر کې زما کور ښکاري د دې دیوال په یو تصویر کې یو شلېدلی توشک د دې دیوال په بل تصویر کې مې شلېدلی کټ دی دا بې پردې او را پریوته دیوال څنګ ولاړ دی د دې په خر چون کې زما د زړه چاودونه ښکاري محبوبه دا که را پرې نه وتو نو زه به پرېوځم ولې چې دې دیوال زما ټوله حیا واغسته ولې چې دې دیوال زما ټوله حیا واغسته صدر صاحب وي ته به راکوزېږي نه که اول خو دا وایم که صدر صاحب یا نور څوک خفه نو بخښنه هم غواړم ځکه چې دومره علم مې نشته دی نظم به ووایم د نظم عنوان دی خپل احساس سره نلوي شوي چې داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي داسې ډېرې څو خبرې مې په زړه دي که بیان یې کړم نو څنګه به درته ښکاري هسې نه چې غریبۍ پورې مه خاندي هسې نه چې بیا ملنډې راپسې کړي خو ارمان 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 د دې خبرې چې دیاړي غواړم نو ښکاره مه ماشوم که زه سوال کوم نو خلک را پورې خاندي د بدبخت ورځ سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی د بدبختې ورځ سوچ مې بالغ شوی زه ماشوم یم خو احساس رانه لوی شوی بې له تا نه مې اثر په دې خان نشته د روژې د ماښامي به درته څه ویم د مولا د خولې ځان راته قیامت شي چې د خلکو درسخان د دعام ډک وي او زما به درسخان صرف اوبه وي خلک دعا کوي او بیا زه ځان ته خیرې کوم که روژه څوک دې ته وایي نو قیامت دی اسرافیل نه شپېله ورکه چې قیامت شي چې مې مور هر یو ماښام ته وینې غوغا کوي واړه لوڼه درستخان ته مې ژړا کوي په دغه وخت کې اسرائیل آواز ورکړه چې مونږ بوځي د جنت خوږو میوله ډک نیرونه د شرابو اوبوله تا خو ویلې دي چې خوري به در کومه خوري هم خېدې خو اوس خېټه مې مړه کړه
د اختر غونډه ښایسته راته روژه کا د اختر په ورځ به خو هم دغسې مرمه نه نو د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه کیسر صاحب د اختر په ورځ به لوښي خرڅومه د اختر په ورځ به خو هم خیرات ټولومه اختر چاله دی او څه له دی او څنګه د اختر په ورځ بیزار ته مې زړه کېږي د اختر په ورځ مې ښې کپړې خوښېږي لویه خدای یې وړه خورکۍ لرمه د هغې خو هم هر اختر کې لوی ارمان وي چې ګوډۍ وي او بنګړې وي ماشومان وي ښې والۍ وي او نتکۍ وي او پیزوان وي د اختر دغه یې ورځ به کله راشي چې مندره ګرجان جومات رانه رسا شي چې خرڅه وي د دې خلکو دا زما شي وړه خور به په زانګو کې زانګومه تصور صاحب د میلې نه به سوزونه خم راوړمه کاش که دغسې محبوبه خر ماښام وي روژه ماتی درخان ښه ډېر توغام وي د اختر نه به مې بیا کله ګیلې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روجې وي بیا یې نیسمه که سل کاله روجې وي دغه کم نظمونه چې مې وویل دا خو ستاسو فرمایشونه اوس به زه به خپل فرمایش او نظمونه چې هغې نه مخکې څه شعرونه دي چې د چا رزق کې دی بیا وخلې لته سر ځوړند او روان یې ملامته د چا رزق کې دی بیا وخلې لته سر ځوړند او روان یې ملامته په یوه خبره ټول متفق نه شو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته په یوه خبره ټول متفق نه شو څه د بر خلک او څه خلک د ښکته په تلواره مې پیزار په کور کې پرېښود زه د کور نه رابخر شوم د خیبته خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خدای دې خلاص کړه نور دغه مصیبته خپل باچا ته مې نن ډېره دعا وکړه خدای دې خلاص کړه نور د دغه مصیبته حقیقت لکه په غوړ منګي خویږي بېوقوف راوړي د خپل خرابه دته په محبوب د رقیب خرګزار شه داسې لکه خر چې سړی وخي پلته نظم دی چې ربه یو سوال کوم ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه زه خو هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړو ځکه لرم څو سوالونه په زړو چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم اولاد زما خو ارمانونه څه دي زما ګیله ده زما لویه ربه چې زه ماشوم یم او د مور په غېږ کې زه د 2 میاشتو وړوکي کاکې تاره نه پلار واغړسولي خدایه زه به د چا نه اوس ممونه غواړم ځکه د لوبو څو څیزونه غواړم زه د جړاله پیدا کړې یم زه د غوغاله پیدا کړې یم زما ښایسته جامې خوښېږي نه سو دا ارمانونه مې رجېږي نه سو تا څه ویل پلار راته یادېږي نه سو زما ګیلې ته غور کوي او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه هغه بله ورځ د خان کوڅه کې کاسه په لاس سړی ډوډۍ ته ولاړ د ښار یو سپین یو برجې ته ولاړ چې ور موټه کړو نو لویه ربه په دغه وخت کې د ښار سپي راووتل زه یې سم سخت د خپې نه ونیولم ما ترې منډه که راپرېوتم یو ناڅاپي اوس سپي د خپې ونیوم په دغه وخت کې بیا یو 2 کسانو زما یې خپل خلاص که د سپي د خولې نه زه بیا په ګوډه ګوډه کور ته راغلم چې کور ته راغلم په چغو شوم چې بېبې زه راشه زه سپي وخوړم مور ته مې ویل چې ته راځې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه یو څو ګیلې به درته نور وکړم زه چې د سکول واړه ښایسته ووینم لاس کې بیګ او یا به څه ووینم چې اچولې وي ښې سپینې جامې او بیا ښه بوټان او ښه ټوډۍ کې راشي زه ورته وسوځم لمبه لمبه شم ځکه بیا تا ته ټول ګیله ګیله شم په دغه وخت کې ته راځې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه چې د ادم په غلطۍ زه سوځم چې د ادم په غلطۍ زه سوځم او د حوا بچې د زه پیدا کړم بیا د غنیو په تول ما سوځوي نو چې تا ته نه کوم ګیله چاته وکړم زه بیا دا ویر دغه دنیا ته وکړم د قاتلانو ظالمانو دنیا د سودخورو د خانانو دنیا د زناورو حیوانانو دنیا محبوب دی نور هم سوځوي او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه ربه یو سوال کوم منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي او که نه زه هم ژوندون باندې ډېر حق لرم په دې وړه ماشومه سټه باندې لکه د نورو ماشومانو په شان زما خو هم شته څه ارمانونه په زړو ځکه لرمه څو سوالونه په زړو چې ته یې ما سره منې او که نه که بیا یې رسو قبلوي